سلامونه نیکې هیله الله دې وکړي راته روغ او جوړ بوی. ګرانو دوستانو اوریدونکو لیدونکو، تاسو ته یو ښکلی په زړه پورې او نوی خوندور اپلیکیشن سره راغلی یم چې تاسو یو بهترین اپلیکیشن دی چې تاسو ورڅخه پوره ډول استفاده کولی شئ. هغه نومیږي چاټ جی پی ټي. تاسو ته یې زه په همدغه ویډیو کې شریک کوم. همدغه یو چاټ جی پی ټي چې کوم تاسو د موبایل پر سکرین باندې وینئ، همدغه چاټ جی پی ټي دی. تاسو ته زون کوم دغه چاټ جی پی ټي. دغه څنګه کار کوي؟ اکثره کسانو به زه چې نوم اوس هم اورېدلی، ډېر وایرل دی، ډېر سوشل میډیا باندې روان دی. دې په اړه ځینې کسان معلومات نشي راخیستی ځکه چې دا کې آی ټي لوګون کېږي، جیمیل لوګون کېږي، یې په واسطه بیا تاسو ته پوره ډول معلومات درکوي. راځو چې جیمیل آی ډي څنګه په کې لوګون کېږي او څنګه کار کوي. که تر اوسه چا نه وي اورېدلی، زما د ویډیو په ډسکریپشن کې شته، یا پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته چې کله راغلی سرچ کې ورته ولیکئ چاټ جی پی ټي. دغه برنامه ده، دغه بر تاسو را ډاونلوډ کړئ. زما د ویډیو په ډسکریپشن کې هم شته چاټ جی پی ټي. دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. څنګه کار کوي؟ راځو ویډیو پرې شروع کوو. را به شئ، کلیک به پرې وکړئ، لږ به ورته منتظر شئ. دا د پوره ډول نیټ سره کار کوي. صحیح ده ملګرو؟ نو لږ ورته انتظاریږو. نو موږ ته دا ډول صفحه راخلاصوي. کسان دا ځي کې هر څه ورکوي، خو مقصد دوی ته معلومات رااړوي. که چېرته تاسو یو عکس په باره کې معلومات غواړئ، د کومې وشي په اړه معلومات غواړئ، تاسو ته دلته کمره کوم تصویر یا ګیلري نه رااړوي. دا ځای کې تاسو کتل، که چېرته تاسو ایمیل پکې جاین یا سیګن آف کړئ، نو تاسو ته بیا هر څه معلومات درکوي. را به شئ د سیګن آف بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته پر ګوګل باندې کلیک وکړئ. کله چې پر ګوګل باندې کلیک وکړو، لږ به ورته منتظر شئ، داسې کې موږ ته صفحه راکوي. نو کله چې تاسو ګوګل یا مقصد جیمیل پکې لوګون کو، نو تاسو ته بیا د کمرې اپشن هم درکوي. تاسو بیا پوره ډول معلومات اخیستی شئ. زه دلته یو خپل ایمیل ورکوم. کله مې چې ایمیل باندې کلیک وکړو، نو یو ایمیل به تاسو پکې لوګون کړئ. اوس ورته منتظریږو چې موږ ته د کمرې اپشن هر څه راکوي او که نه. لږ انتظاریږو ورته. بلکل تاسو اوس کتلی شئ، موږ ته دغه د کمرې هر څه یې راکړل. دغه تاسو وګورئ، اول وخت کې نه راکول. اوس تاسو کتلی شئ چې وایس میسیج پکې وکړئ، یو عکس ورته لوګون کړئ او پکې معلومات ورکړئ. عکس ته راشئ، زه یو عکس راخلم، بیا به راشئ کنفرم باندې کلیک وکړئ. زه اوس یو عکس راخلم. اوس دلته مو یو عکس راواخیستو، د فیسبوک عکس دی. څه دی چې فیسبوک په اړه ماته معلومات راکړه. تاسو اوس دلته کتلی شئ ماته د فیسبوک عکس راکوي. نو تاسو بیا راشئ، په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. دا بټن باندې مو کلیک وکړو، موږ ته تبصره راکوي چې فیسبوک څه شی دی. تاسو کتلی شئ دا فیسبوک د اپلیکیشن لوګو دی چې په پښتو لیکل شوی. بلکل د فیسبوک لوګو ده که نه. تاسو په دا کس نه پوهېږئ دا د چیش لپاره. دا د فیسبوک لوګو ده چې په پښتو لیکل شوی دی. یا تاسو دا ځای کې ورته ولیکئ یو پښتو یا په انګلیسي ورته لیکئ، تاسو ته ډایرکټ معلومات درکوي. ما ورته ولیکل چې افغانستان چیرته موقعیت لري. تاسو بیا راشئ، په دا بټن باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په دا بټن باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ اوس ماته دلته تفسیره پرې راکوي. ښه، افغانستان په مرکز او جنوبي اسیا کې موقعیت لري. دا هیواد له شمال څخه ترکمنستان، ازبکستان او ترکمنستان له ختیځ او سویل څخه د پاکستان لویدیځ څخه د ایران او له خوا نه دهلیز څخه له چین سره ګډه پوله لري. د افغانستان یو غرنی هیواد دی او د ستراتیژیک موقعیت له امله د سیمې لپاره ځانګړی ارزښت لري. نو تاسو دا کتلی شئ څومره یو ښه معلومات او پوره ډول یې موږ ته دقیق راکړ. هر څه چې پکې لیکئ، تاسو خپل نوم پکې ولیکئ، لږ یې ورته مشخص کړئ، ځکه چې تاسو نوم به ډېرو کسانو کارولی. اوس دلته یو مشخص نوم ورته ولیکم چې افغانستان لوبډلې راشد خان څوک دی. موږ ته مکمله تفسیره پرې راکړي. که خالي ورته ولیکئ چې راشد خان څوک دی، راشد خان خو ډېرو کسانو نومونه پرې ایښی دی، نو څوک به یې وپېژني. که ورته ولیکئ چې د افغانستان لوبډلې راشد خان څوک دی، نو موږ ته تفسیره پرې راکوي. نو دا جمع نشان باندې کلیک وکړئ، عکس ورته راخلی، کوم ځای چې عکس راخلی، یا وایس میسیج کې ورته ووایئ. ګورئ زه وایس میسیج کې ورته وایم ښه دا نو اوس زه وایس میسیج کولم. نو تینک یو. نو دا پرېږدو. راځو که ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو در سره لایک، سبسکرایب، مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. دا د یو بهترین او ښکلی سیسټم